کوم کسانو ته چې په منځ کې د دنیا سوچونه راځي یا خیالات راځي یا شیطانی وسوسې ورته راځي او یا اسب شکونه ورته راځي په منځ کې او غواړي چې دا هر څه مکمل ختم شي د منځ نه او هر مسلمان دا غواړي چې زموږ د منځ نه د دنیا سوچونه او خیالات مکمل ختم شي او صحیح طریقې سره مونږه منځ ادا کو. نو هر مسلمان دا غواړي. نو د دې د ختمېدو دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي یو آسان ترین عمل. زما عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو. دا حق صحابي نوم دی عثمان بن ابو العاص رضی الله تعالی عنه. دا صحابي وایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله زما د منځ او د قرت تر منځ شیطان ډیر زیات حایل کیږي. شیطان پکې ډیر زیات راځي، سوچونه راته راچي، وسوسې راته راچي، منځ ته مې نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي ذاک شیطان یقال له خنزب. دا یو شیطان دی چې دته خنزب ویل کیږي. وی چې کله ته منځ ادا کی فاذا احسسته، کله چې ته دې محسوس کې دا شیطان ته حایل کیږي، تا ته وسوسې درچي، نو فاستعذ بالله، د الله تعالی سره پناه وغواړه. یعنی اعوذ بالله وایا. خود د نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی چونکې نو تاسو به یو عمل دا دی ښه اعوذ بالله په دې انداز کې وایي اعوذ بالله من خنزب، اعوذ بالله من خنزب. چې مونځ ته تاسو کله ودرېږئ ښه دا عمل به کوئ د مونځ نه مخکې یو ځل به دا وایي اعوذ بالله من خنزب، او بیا وایي ګس طرف ته دا چپ طرف ته څوک وایي دا زما ګس دی تاسو ته به دا ښې لګي. وایي داسې به وکړي 3 ځل به توکې خو ګورې صحیح توکاڼې ناسې نه چې خراش کې وغورځوئ، نه نرۍ نرۍ توکاڼې توک توک به صرف په وکړئ 3 پیرې. نو دغه عثمان بن ابو العاص رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې کله دا عمل ما وکړو نو بس دا شیطان رانه وتښتېدو او مونځ مې صحیح سلامت پاتې شو. نو چې کله هم تاسو مونځ ادا کوئ او چاته دا شیطانی وسوسې راځي ډېرې زیاتې، هر چاته راځي نن سبا د دنیا سوچونه او خیالات نن سبا په مونځ کې هر چاته راځي. نو دا 2 عملونه کوئ ښه. لومبانې چې کله مونځ ته ودرېږئ نو مخکې به ته ووایي اعوذ بالله من خنزب، دا به یو پیره ووایي او ګس طرف دی چپ طرف ته به 3 ځلې داسې 3 پیرې وکئ. بس انشاءالله د دې په برکت سره بیا چې تاسو مونځ کوئ کله که نه نو اخکا شیطانی وسوسې هم به نه راځي، د دنیا سوچونه هم به نه راځي، خیالات هم به نه راځي او شکونه هم به انشاءالله تاسو ته بیا په مونځ کې نه راځي. ټیک شوه. کوشش وکړئ زما عزتمندو، ډېره اهم ترینه ویډیو ده. نن سبا هر چا ته دا مسلې دي په مونځ کې ورته د دنیا سوچونه راځي، دا شیر کوي، ډېره شیر کوي، هر طرف ته شیر کوي چې هر مسلمان ته ورسیږي او هغه صحیح طریقې سره مونځ ادا کړي. ټیک شه. الله رب العزت مو خوشحاله باز ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.